کابل کې کراچي واني کوم. کراچي واني کې په دومره کم عمر کې ته کراچي واني کې باید خپل لاس باندې پیدا کړم چاته باید سوال ونه کړم. سوال ښه کار نه دی، باید خپل لاس باندې پیدا کړې خیرات پیدا کوي بیا. ماشاءالله ماشاءالله. نو ته ستړی کېږې نه؟ ستا خو عمر ډېر کم دی که نه نو چې دا بارونه ته وړې؟ و والا څنګه وکړم کور کې پلار مې مریض ده والا. پلار دې مریض ده؟ څه مریض ده؟ څه مریض ده؟ مور مې مریض ده، پلار مې مور سره مې ناز زیاتي اوس. اوس خپل لاس باندې پیدا کوم، بار وړم، چاته نه وایم چې راته پیسې راکړه، نه وایم ورته. ماشاءالله. کار مې وکړ ومې که ومې نه که کور کې مې راته شي نه وایي. ماشاءالله. د الله نه غواړم، بل چا نه غواړم. ماشاءالله ماشاءالله. څه یو ښایسته او څه یو د قوت خبرې که زمری لاله. او تا خپل ځان ته کتلي چې ستا عمر به څومره وي؟ د ما عمر به 11 کلن یم. 11 کلن. او ته خو په دې عمر کې باید تا درسونه ویلی وې، تعلیم درسونه وایم، 4م صنف کې یم. 4م صنف کې مکتب هم وایې نو؟ ماشاءالله ماشاءالله. څو بجې ته کار ته راوځې؟ زه سبایي یا 3 وځم یا 3:30 یا 4 وځم. تر څو بجو پورې بیا کار کوې؟ تر 5:30 پورې اذان ته کور ته ځان رسوم. دا پلار درته وایي چې باندې کار وکړه؟ پلار درته وایي چې کار وکړه؟ خپل مې کار کوم، وایم څه وکړم، بیرون ته لاړ شم څه وکړم او څه کې همدلته مې ساعت مې تېر ده که څوک بار یوړه کې به یا بار یوړه همدلته به ناست یو، څه به وکړو؟ خو خپل لاس باندې پیدا کوم، بل چاته سوال نه کوم چې ما ته پیسې. بل چاته سوال نه کوې؟ نه والا. که ډېر مجبور شي؟ که ډېر مجبور شم ځم کور ته. کور ته ځې؟ سوال نه کوې بیخي؟ بیخي. چې څه وکړم سوال باندې پیسې م حرام به وي، زه به په هغو باندې چې واخلم، هغو نه په خپل لاس باندې پیدا کړي پیسې، حق هر چې وخوره پرې کور ته یوسې او بل چې پرې واخلې څوک کور کې. ماشاءالله ماشاءالله. نن دې څو روپۍ ګټلې دي؟ نن مې والا 1 روپۍ دې هم نه ده ګټلې؟ نه والا. بیخي؟ بیخي. دغه دی چې مې جیبونه مې دا دی د جیبونه مې. وروستیو کې څه پیغام لري هغه هیوادوالو ته، هغه ځوانانو ته چې کار نه کوي، روزګار نه کوي، بل ته احتیاج دي، د بل د اوبو بار دي، هغوی ته څه پیغام لري؟ باید درس ووایي، انجینر سي، ډاکټر هم کېږي، هر څه شي کېږي چې درس ووایي په طریق درس. اوس بېسوادان هم هلته انجینر نیسي، کلی نیسي، درس ووایي هر چېرته نیسي. درس دې زده وي هر چېرته، قرآن کریم دې زده وي هر چېرته نه نیسي، درس دې زده نه وي هېڅ چېرته نه نیسي. باید تشناب پاک کړي، څه فایده وایي؟